چې لفظ ان شاء الله به استعمالوي ځکه دې کې ټول احتیاج رب العالمین لازم ثابت شو وما تشاؤون الا ان يشاء الله کېږي به هغه چې هغه الله عز وجل وغواړي موږ چې کوم شی وغواړو کومه غوښتنه کوو هغه کېدلی نشي ایمان زمونږ یو بل تربیت کې هغه تربیت دا چې ګوره دا مړي ژوندي کوي قیامت به راولي حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي انسان چې کله قبر کې کېښودلی شي ټول بدن ختم شي الا عجب الذنب مګر د ملا د تیر په اخر کې اډو کې راشي په دې عام بدن کې به دا پیوند غوندې شي دې په وجه باندې به د انسان را ژوندی شي ډېر منکرین حدیث هلته بیا سوال کوي چې موږ خو ډېر قبرونه کتلي دي په هغې کې دا شی موجود نه دی نو دوه جواب دي یو دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې زموږ په ایمان دی دویم الاحادیث فسروا بعضه بعضا لکه څنګه چې د قرآن کریم څخه ایسره اوچتېږي د بعضې نورو تشریح کوي دقه شان احادیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعضې راوچتېږي د بعضې نورو تشریح کوي د مسند احمد په روایت کې راغلي دي کذره دا دومره وړوکی دی لکه ذره او د ذرې علم الله له دی الله رب العزت کله په اول قیاس پیدایش باندې قیاس وکړي کله وي د ځمکه او اسمان نه مې قبضه کړي چې په دې قدرت لرم ولې مرګ باندې ستاسو دوباره ژوند باندې نه لرم کله وي دا مخکینی قومونه مې برباد کړه دا دلیل دی په دې چې په هغې باندې طاقت لرم په دې هم لرم کله وي باران وشي د وچو دالونه شنه تیغونه رابار شي دا څوک راوباسي الله عز وجل دلیل دی په دې باندې چې دغه رب العالمین به یوه ورځ قیامت هم راولي دا مړي به ټول راوچتوي عدل د رب العالمین دا دی چې جنتین جنت ته داخل شي جهنمین جهنم له دا کله کېږي چې کله قیامت راشي رحمت رب العالمین سل ایسي د یوه ایسې په دې دنیا کې تقسیم کړي د مخلوقاتو مابین کې نو دا 9 خلا پاتې دی یو جمع 9 وي دا په خپلو بندګانو باندې وري کله وري چې کله هغه دنیا کې راشي دا هر شي جوړه ده د دنیا جوړه چې د هغه آخرت دی دله به انسان ایمان لري او به دوه طریقو سره الله عز وجل زموږ د قیام تذکره کړې ده یو دا چې دا به پتنګانو غوندي او دویم دا د ملخانو غوندي ابتدا کې د پتنګانو غوندي به ګډ وډو زید به کمزوري بو او دویم شپېلې چې اوله شنو بیا به دغه شان د ملخانو غوندي بیا موږ روانو کې میدان د حشر لا څوک په یو سورلې وازی ناشي څوک به دوه ناشي تر لسو پورې او بعضې پیدل رواني بعضې به الټه رواني سرونه بېکته دوی به رواني عایشې رضی الله دا خبره وکړه چې یا رسول الله دا اوس څنګه رواني وی لکه څنګه چې رب العالمین په دې باندې قادر دی چې په دې پښې روان کړي دي نو په دې باندې هم قادر دی چې الټې روان کړي دا عقیده به ته لري چې ورځ به د الله مخې زموږ پیشي کېږي ایمان زموږ دا مطالبه او دغه شان دا تربیت هم ګڼي چې زړه به نرموي د رب العالمین د یېرې د وجې نه اهل علم لیکلي چې به 10 مقاماتو کې د خپل زړه وګوره چې کله سړی وده کېږي الله یادوي که نه دویم چې کله راوچتېږي الله یادوي که نه دریم چې کله منځ کې متوجه کېږي توجه دې شته که نه څلورم چې کله یوازې شوي الله په طرف زړه ذکر نه ځي پنځم چې کله مصیبت در باندې راغی د الله په طرف باندې ذکر نه ځي شپږم چې کله د عالم بیان له ناسې د الله په طرف باندې ذکر نه ځي اووم چې کله قرآن له ناسې د الله په طرف باندې ذکر نه ځي اتم چې کله په جنازې له لاړې د الله په طرف باندې ذکر نه ځي او سید رسول الله به ویل چې په دوه حالاتو کې زموږ شم ډایرک جنتي یم یو چې د پیغمبر پسې وروسته خطبې له ناسې مانځه کې او بل قرآن له امام قرطبي رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده مالک ابن دینار نے نقل کړی دی چې رب العالمین په عذابونو کې خطرناک عذاب دی اهل علم فرمایي چې د انسان د زړه کلکي او دا په ګناه باندې کلکیږي په بدعت باندې کلکیږي په ډېر خندا باندې کلکیږي په ډېر خوراکونو په ډېر خوبونو تربیت په ذکر باندې راځي په دعا باندې راځي د یتیم په سر لاس راکاږه مسکین باندې خرچه کوه قبرستان له کله کله ځه د مؤمن جنازه کې برخه اله د مؤمنانو بیمار پرچی کوه کم سړی چې په حالت د ځنکدن کې دغه خواله ورځي څه صورت حال به نو زړه یعنی د ایمان زموږ دا تربیت غواړي چې تاسو د خپل زړونه نرم کړئ ګناهونه پرېږدئ بدعت پرېږدئ قرآن او سنت سره برابر کړئ د ابوبکر زړه څنګه نرم و معمولي خبره باندې وپشاړه شو عیسی علیه السلام فرمایي و انسان به د کمال په طرف باندې هغه وخت روان شي او په ملکوت السما کې به د تذکره کېږي چې د ماشوم لس صفتونه به ځان کې پیدا کړي یولسه یو پکې دا چې ماشوم له څنګه سترګې برګې کې سترګو نه اوښکې روانې شي د الله د یېرې د وجې نه باید موږ په زړه کې یېره پرته وي ایمان زموږ یو تربیت په بله طریقه باندې کوي هغه دا چې موږ به د هېچا بندګي نه کوو سوا د رب العالمین نه الغرض د عبادت چې څومره اقسام دي هغه به ټول د هغه پورې خاص وي هېڅوک په هېڅ یو شي کې د هغه سره شریک موږ ونه ګڼو که هغه عبادت بدني وي که هغه مالی وي که هغه قلبي وي رکوع د هغه له کېږي سجده د هغه له کېږي انحنا د هغه له وشي نظر نیاز د هغه په نامه باندې وشي
د ځمکه باندې چې دا د الله ځمکه ده، د الله قانون دی ومنل شي، بل چا قانون دی بیانوي، د طاغوت قانون دی بیانوي. د عبادت معنی لغوي معنی اصطلاحي تشریح شوی وه، عبادت عامه او خاصه تشریح شوی و، خاصه علمي او عملي تشریح شوی و، علمي بالله بدینه تشریح شوی و، عملي چې مستحبات تی فوت کیږي او نه فوت کیږي هغه تشریح شوی و. خلک عبادت ولي کوي دا تشریح شوی و. عبادت کوونکي څلور قسمه دي، اخلاصي عبادت نه، عبادت اخلاص نه، دواړه نه. القواعد النورانیه کې 14 قاعدې د عبادت ذکر کړې وي. د انسان په عبادت کې خوند ولي پیدا شي، څنګه پیدا کیږي، دا ټول مسائل ذکر کړی شوي وو. خو الغرض زمونږ ایمان دا مطالبه زمونږ نه کوي، دا تربیت مونږ نه کوي چې مونږ بندگی کوو فقط او فقط هغه د رب العالمین لپاره وکړي شي، بل هیڅوک د هغه سره به د کې شریک جوړ نشي. هکذا ایمان زمونږ دا تربیت هم کړی دی چې مونږ د مور او پلار سره احسان وکړو، او دا احسان بیا په دوه طریقو دی، یو دینی دی او بل دنیوي. دینی دا معنی د صحیح عقیدې تربیت وکړه، قرآن او حدیث ورته بیان کا. ابو هريره رضی الله د مور مبارک څومره فکر من شو چې الله عز وجل اخر هغه ایمان نصیب کی. هکذا سعد رضی الله عنه دی. به د دنیوي قبل الممات او بعد الممات مجموعه تقریبا د مور سره په یو نیم سل طریقو باندې احسان او د پلار سره په یو سل شپېته طریقو باندې احسان دی. دا احسان به د مور او پلار سره کوي، دې وجنه دوی پر رضا کې د الله رضا ده. حدیث کې راځي په هغه ټیم جهاد پر کفایي وي، یو صحابي راغی یا رسول الله وسلم د سنگر په طرف باندې زم امور دې شوی او دغه اکرام وکړه، بیان هی دغه غو نه اجر دی. او ویسه قرنی دا اراده وا چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو راشم او هغه سره ملاقات وکم، به مور خدمت دی وکړه. به ملګرو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویلې دا مستجاب الدعوات دی چې کله راغی دعا ته طلب کې په عرفات کې ته عمر دعا طلب کړي و چې په دې لاس باندې وټاپه واغه. سید مشکات مروي ذکر کړی دی. مور پلار الله عز وجل د خپل ځان سره ولې ذکر کوي؟ دغه درې وجې دي څلور. اول تربیت کوونکی زمونږ الله عز وجل د دوی مور پلار. مور پلار تربیت کې بغیر د وسه هکذا الله. مور پلار د بچی نه انکار نه کوي، هکذا الله زمونږ نه انکار نه کوي. مور پلار د بچی په طریقې باندې خوشحالي کې، هکذا رب العالمین د انسان په طریقې باندې خوشحالي کې، خو بده شته چې په توحید کې استعمال شي، سنت کې استعمال شي، دین کې. ایمان زمونږ دا تربیت او دا غوښتنه کړې ده چې تاسو به د خپلوانو سره، د یتیمانو سره، مسکینانو سره د احسان نه کار الی. حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي وې دغه پولیس ورات بری غاړه باندې داسې رحمي خپل ولی ولاړه ده، امانت ولاړ دی، چا چې قائم کړي نو دا به تیریږي او چا چې نه قائم کړي لاره جهنم به غورځي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې دومره تاسو نسب زده کې چې په هغه باندې خپل ولی به وپالي. امام ابو داود حدیث ذکر کړی دی، امام بخاری ذکر کړی دی، مسند احمد کې ذکر دی پر روایت ابو هريره باندې چې کله یو سړی وغواړي چې ما په رزق کې پر اخوال راشي هغه سره رحمي وپالي. سره رحمي وپاله به تور مثال سوره واقع ولولا اگر کربانی رحمه الله په کلام کړي پر روایت جهاد وکا، دعا دی انتظام، ذکر، تقوا، انفاق په سبیل الله، د سر منځنه نه ود کېدل. صحابه دا خبر وکړه چې یا رسول الله یو خپل زمون کر راځي موږ برغه کړو ورته دا سره رحمي ده. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل نه چې وسړی تا کر راځي ته دغه کر ورځي، دا بدله راسل رحمي دی ته ویل کېږي چې وسړی ستا خو نه راځي، ته فقط او فقط رب العالمین د رضا په خاطر باندې دغه خو ورشي ولو بالسلام. یتاما یتیم پیغمبر فرمایي بهترین کور په کورونو کې هغه چې یتیم بکی ښه تربیت وشي، او بد کور په کورونو کې هغه چې یتیم بکی ښه تربیت ونه کیږي. د انسان چې کله زړه کلکې دی یتیم په دې لاس باندې راکاږي، الله عز وجل به د زړه برابر کړي، د زړه کیفیت. زموږ امت مجاهد امت د یتیم بل حدیث کې راځي چې کم سړی د یتیم کفالت کې زو دقه شان کفیل د یتیم به په جنت کې. لیکن سوره نساء کې الله عز وجل فرمایي چې کم سړی د یتیم د مال خوري نو دا انسان به جهنم په دې خپل خېټه کې ور واچوي، یا خودي ور یا سبب د ور. دوه اقوال مفسرین بیانوي. او ابن حجر الهیثمی لیکلي کتاب الزواجر کې وی چې کوم یو انسان د یتیم د مال په ناروا طریقې باندې خوري، الله عز وجل به دا هغه دنیا به ایمان بوزي. څومره خطرناک خبره ده. مسکینان لور کوي. مخکې د دې ترمذی کې روایت ده پر روایت د عبد الله ابن مسعود چې د مسکین په لاس کې پریږي اول د الله. ابن قیم بلیکلی مدارج السالکین کې و انسان چې په دې لذت باندې پوي شي
چې د مال مخکې دینه د مسکین په لاس کې پریوځي اول د الله په لاس کې پریوځي د هغه اخیستونکي نه به زیات خوند دقه شان دا ورکوونکي وکړي. او ابن قیم صاحب دا خبره هم ذکر کړې ده، صاحب د نظرة النعیم هم لیکلي، یو سړی دی هغه مسکین دی، تا نه سوال وکړي ته چې مال ورکې هغه دی له محتاج ګڼي، ځان به څو چنده محتاج ګڼي، وجه دا ده داسې ورځ را روانه ده به چې په هغې ورځ کې بل هېڅ شی کار نه کېږي سوا د هغه اعمال نه چې موږ په دنیا کې کړي دي. فی الایام الخالیه خلکو خالي تېرې کړي، تاسو په اعمالو ډکې کړي، نو بیا دا مسکین لکه ته ورنه کې بل به ورکړي کنې همداسې به پاتې شي. خو هلته به ته بیا ګورې ایمان زموږ نه دا مطالبه او تربیت هم کړی دی. وقولوا للناس حسنا، خلکو له ښې خبرې کوه. هلته مفسرین د آیت په تشریح کې ډېر متعدد توجیهات بیانوي، چا وایي چې کلمت د توحید خلکو له تشریح لا اله الا الله، چا ویل امر بالمعروف کوه نهی عن المنکر کوه، چا ویل چې لا تکن امعاء، داسې مه کېږه لکه د امعاء غوندې په دې ترتیب باندې که یو سړی بدي کوي ته هم بدي کوي، که یو سړی نیکي کوي ته هم نیکي کوي. نه، عبدالله بن مسعود به ویلې داسې مه کوئ، که چا ایمان راوړو موږ هم راوړو، که چا نه راوړو موږ هم نه راوړو. ایمان زموږ تربیت کوي او دقه شان زموږ نه مطالبه کوي چې په یو ځای کې قیدي وي هغه ته آزاد کا. وفي الرقاب یو تفسیر مفسرین دا بیانوي چې دا قیدي آزاد کا. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غنیمتونه تقسیموله یو صحابي له حسینه وینځه ورسېده، نبی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل دا موږ لراکا دې په مقابل کې دا به موږ مکې مشرکین لور کو چې کم اسیران زمونږ دي هغه به راخوشي کو. حتی حدیث کې دا راځي چې غلام د آزاد کې د هر اندام په مقابل کې الله عز وجل سره اندامونه د جهنم د اور نه آزاد کی. عباس رضی الله تعالی عنہ تقریبا په خپل عمر کې اتیا غلامان آزاد کړي و. اتیا. ایمان زمونږ دا مطالبه هم لري. اهل المدا خبره ذکر کړي چې عمل به کوي په ټول احکام د دین باندې. یو سړی دی احکام د دین دي هغه باره کې دا په ټول باندې عمل کوي، دې باندې کې چې په بعض باندې عمل کوي په بعض باندې نه کوي. قران کې الله عز وجل فرمایي افتؤمنون ببعض الكتاب، آیات تاسو ایمان لري په دې بعض کتاب باندې، وتکفرون ببعض نا ادخلوا في السلم کافه. د اسلام دین موږ په څل په څل کې په ټول مناګانو کې بده کې داخلي کو حتی الوسع. ایمان زموږ تربیت په دې طریقه باندې لري چې سړی به علم یقین لري په علم د الله تعالی باندې. وما الله بغافل عما تعملون، الله عز وجل فرمایي چې تاسو کوم عمل کوئ زه ګوره په دې کې غافل نه یم. امام طبراني غروي ذکر کړی دی چې افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت، چې په کوم ځای کې زوم الله عز وجل ما ګوري. او دا ته علم د زموږ په زمانه کې مفقود دی، ورکه دی. درې قسمه علوم ورکه دي. یو علم به علم الله چې الله ما ګوري، دویم علم به تدبر القرآن، قرآن ولو خو لیکن سوچ پکې نه کوو، او دریم علم الخشوع چې محمد رسول الله عاجزي مانځه کې څنګه وا، په طعام کې څنګه وا، په ملاویدو کې څنګه وا، چې قاضي اعظم په شفا کې او امام ترمذی په شمائل کې هغه نه اوږد بحث کړی دی. ایمان زموږ د تربیت کړي او دا مطالبه هم زموږ نه کړي د چې الله عز وجل انبیاء علیهم السلام را لګلي، رسولان را لګلي د انسانانو د تربیت په خاطر، او عیسی علیه السلام نبی دی، زنا نه ده پیدا. څومره بیا د علم الله لده، چا یو لک شل زره کسان دي، موږ په هغه کې علي بن زید په نامه راویری هغه ضعیف دی. اگر کلبانی رحمه الله په دې حدیث باندې حکم د صحیح کړی دی، چا وی 2 لک چا وی 2.5 لک. او دا خبره یاد ساتي چې دا ګوره بشر دی، دا خبره یاد ساتي اوچت نسب والا دی، دا خبره یاد ساتي الله ورته وحی را لګره ده، دا خبره یاد ساتي د هر قسمه ګناهونه پاک دي، څوک باندې اعتراض ونه کی. ایمان زموږ د تربیت په دې طریقه باندې کړی دی چې موږ به ایمان لرو په ټولو کتابونو باندې. څومره کتابونه د علم رب العالمین لري. دا یو سلسله چې ذکر کړی شوی دا صرف مشهور دی چې سلسله په څلور کتابونه، لیکن من چې تفصیلی مکلف یو په خپل کتاب باندې مکلف یو چې هغه لویل شي قرآن، دغه په تشریح کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث. امام بیزاوی لیکلی د مصدق په تشریح کې چې قران کریم د مخکې کتابونو مصدق دی، هغه څه معنا؟ الته کتابونو کې د دې زیره راغلي دا راغی دا کتاب موږ لوي چې التم توحید دی، دلتم توحید دی. دا کتاب موږ لداو چې په مخکې کتابونو باندې به ایمان لري اجمالا، بالجمله دا معنا شو چې الله عز وجل د انسانانو د تربیت په خاطر باندې دا لريګلي دي، زمونږ ور باندې ایمان دی، لیکن تفصیلی چې موږ مکلف یو فقط او فقط پر قرآن او سنت باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مرز وفات کړي وی ترکت فیکم امرین، ما تاسو کې 2 شی نه پرې خو د کتاب او سنت.
چې کله مو په دې باندې پنجه ولګوله عمل به وکړي هدایت دی و الا کنه ګمړی ده. د هدایت یو سبب مونږ دی، بل سبب قرآن دی، بل سبب جهاد دی، بل سبب کعبه ده، بل سبب انابت دی، بل سبب اتباع سنت ده، بل سبب د الله رحم دی، بل سبب د الله فضل دی، بل سبب د الله د نعمت او شکر ده، بل سبب قوي ایمان دی، بل سبب دا چې مومن د قتل نه په کامله معنا باندې ځان ساتي. الغرض ایمان موږ دا مطالبه کړو، دا تربیت موږ لرا کې چې په مخکې کتابونو بلاري ایمان اجمالی، لیکن تفسیری چې موږ مکلفي پر قرآن او سنت باندې. د دې سره سره ایمان د شي چې انسانجو تربیت موږ لکه چې ګور د انبیو د قتل نه بزان ساتي، د صالحینو د قتل نه بزان ساتي، شرک بالله باندې کوي. انبیاء علیهم السلام وزل شوی دي، بعض خلک د عقیده لري وایغنه دي وجل شوی چې کوم ځکه قتل راغلی مناظر بشدید، او قرآن کې الله تعالی فرمایي چې داخله منصورون دي، نو چې قتل شي به څنګه منصورون دي؟ موږ ویل منصورون دي فی الحجه، چې قتل شي شهادت دی، اکرام دی. عربي کې به څوک دا خبره ثابت نه کی چې قتل په معنا د ضرب شدید راغلی دی او انبیاء علیهم السلام وجل شوی دي. زموږ د پیغمبر د وجلو کوشش کړو، یحیی علال کې علیه السلام، زکریا ارکی علیه السلام، حتی روایتو کې راځي چې ډېر لسو انبیاء علیهم السلام دوی په ورځ کې شهیدان کړل. بني اسرائیل کې څومره عادتونه وو، صالحین باندې قتل وای. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل فرمایي لکه اسمان او د ځمکې اهل د مؤمن په قتل کې شریکان چې ټول سره جهنم لغورځو. کعبه د ړنګ شي رب العالمین بدومره ور باندې خپن شي لکه د مؤمن په قتل. کعبه دا خبره وکړه ته قابل د عزتي، قابل د احترامي، لیکن د مؤمن احترام ډیر انته عزت دی. عبد الله بن عباس فرمایي چې مؤمن قتل کې ابد الابد را پور کې وروشي او دغه شانه زمنګ ایمان موږ دا مطالبه او دا تربیت کړه چې تاسو مباهله کوئ. مباهله دا من خصمین دلیل ذکر کی او په دې مقام کې سره بالکل دوی برابر نشي، جوړ نشي. په اخر کې ودشت له بوزي دی به خپل اهل لا جمع کی او غیب را جمع کی او د شي بدوایي بو کې چې یا رب په دې دوړ کې کمی په باطل هغه برباد کا، خو چې کمی په حق باندې هغه ته اوچت کا. لیکن د مباهله لپاره تقریبا ابن قیم مو شرطونه ذکر کړی دي. ورسره براشي هغه مباهله کې معنا د عاجزۍ. ایمان زمونږ بل تربیت کوي په دې طریقه باندې او د مطالبه کوي چې قرآن هدایت ته او بشرا للمؤمنین، د مؤمنانو لپاره زیری دی. قرآن کې الله تعالی فرمایي ذالک الکتاب لا ریب فیه، به وی هدن. الته سوال چې د هدن حمل خو به الکتاب نه نشي کیږي، و هدایت مصدر مبني للفاعل یا دلته حمل راغلی مبالغه یا سو هدایتنا. هدایت به دې ته ویل کیږي صحیح عقیده، د صحیح عمل توفیق، د عمل وخت پیژندل او مؤمنان په بر خوشاليږي په قرآن باندې. دغه سره سره یو زمنګ د ایمان تربیت چې موږ لکه هغه په دې طریقې باندې د سليمان علیه السلام باره کې موږ د عقیده ساتو چې دا پیغمبر کفر هم شرط نه دی کړی او شهر هم شرط نه دی کړی. اوس تاسو ګورئ بازار کتابونه خرڅېږي نقش سليماني، نعوذ بالله من ذلک، چې د سليمان دا ټول حکومت هغه په دې شهر باندې روانو، په جادو باندې روانو. نه، دا د الله ولی دی، دا نیک انسان دی، پیغمبر دی. وما کفر سليمان کې تربیت الله موږ لرا کې چې ته په یو مجلس کې ناست او ستا په وړاندې د مؤمن غیبت کې ته به ابلاغ کوي. داسې به چې الله د پیغمبر رحم وکړي په موږ بس دا خبره مه کوه. ابن قیم به لیکلي که تا چا غیبت وکړي دا ضروري ده چې ته اوس هغه اطلاع ورکړې چې ما ستا غیبت کړی دی، بلکې د هغه باره کې بخښنه وغواړو، ځان باره کې بخښنه وغواړو. په یو مجلس کې چې تا غیبت کړی د هغه ښه محاسن ثابت کا. وما کفر سليمان، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د کفر نه دی کړی. حدیث کې راځي چې کله ستا په وړاندې چا غیبت کیږي او ته بلاک وکړي، الله به ستا بدن د جهنم د اور نه بچ کړي. تاسو ګورئ داخله د شیخ الاسلام ابن تیمیه، د شیخ الاسلام ابن قیم، د شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، د نور علماء بدی بیانوي، ته به هغه بلاک کوي. ایمان موږ له دا تربیت هم راکړی دی چې سیر اثر لري، خو اثر په دې کې د رب العالمین په اذن او امر باندې دی. معتزله و چې سیر اثر نه لري. موږ د موسی علیه السلام واقع پیدال ده، په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سیر شوی دی. نو سوال دا دی کثیر په پیغمبر باندې وشي دا خو د مکې مشرکانو خبره ثابته شو. سورې فرقان کې اعتراض پیدا کړ چې دا ساحر دی، مسحور دی. دویم ټوله وحی به اعتماد شي. جواب دار چې شعر متعدد معناګانې دي. دویم واقعیت مکه او مدینه کې جدا دي. دریم دا شعر د سند راغلی چې دا ګډ وډ کړي، بلکې یو خیل الیه یو کار مې نو کړي ما کړی دی. او څلورم دا یو مرض دی. کم خلک چې د هشام او د عائشه پر روایت باندې کلام کوي، د عائشه رضی الله عنها دا روایت په نورو طریقو باندې نقل راغلی دی. او بل شعر ګوره کفر دی. بل شعر دولس اقسام، دغه احکامات امام رازی، امام قرطبی، شیخ عبدالسلام رحمه الله په خپل تفسیر کې هغه تفسیری ذکر کړی دی.
لفظ راعینا بنوي دا زمونږ د ایمان تربیت دی. ایمان موږ له دا و چې مهم الفاظ به استعمالوه، ځکه په دې کې مشابهت د کفارو سره دی، د هغوی سره په اقوالو کې، د هغوی سره په افعالو کې مشابهت ناروا دی. ابو داود کې روایت دی چې من تشبه بقوم فهو منهم. او امام موږ له دا خبره کوي چې ګوره نسخه په قرآن کې کېدلی شي. څومره ایتونه منسوخ دي، چا وي 50، چا وي 22، چا وي 11. لیکن شیخ عبدالسلام رحمه الله نور مفسرین وایي که یو آیات په یو اعتبار باندې منسوخ دی او په بل اعتبار باندې غیر منسوخ دی. او نسخه د کمال خبره ده. که یو آیت منسوخ شي نو بل د دې غوندې راوړي، دې نه غوره راوړي. نسخه په معنا د لیکلو، نسخه په معنا د محو کولو، نسخه په معنا د زایله کولو، او نسخه په معنا د میټاولو ټولو باندې راځي. الغرض ایمان زمونږ نه څو تربیتونه غواړي او څو مطالبې. یو چې نسخه په ادیانو کې راتلی شي. دویم داسې الفاظ مې استعمالوه چې هغه دوه ټکۍ نږدې او لرې معنا لري، لکه حضور او حضرت. دریم سیر کفر دی. څلورم دا سیر چې اثر لري. پنځم سلیمان علیه السلام پیغمبر دی. شپږم قرآن هدایت دی. اووم مباهله. اتم انبیاء علیهم السلام د قتلولو نه ځان ساتئ. نهم رسولان را لېږلي شوي د انسانانو د هدایت دپاره. لسم یقین به لري چې الله عز وجل موږ ګوري. 11 عمل به کوي په ټولو احکامو د دین، داسې نه چې بعضې کوي بعضې نه. 12 مسلمان قیدي د نجات دپاره اسباب برابروه. 14 ښه وینا لا اله الا الله کلمه د توحید او امر بالمعروف کوه. او 14 د خپلوانو یتیمانانو مسکینانو سره احسان. 15 د مور پلار سره احسان. 14 بندګي منه کوي فقط او فقط د رب العالمین. 19 انسان بخپل زړه نرمي د رب العالمین د یری د وجه نه. 18 دا مړي الله عز وجل را ژوندي کوي. او 19 لفظ ان شاء الله په کلماتو کې استعمالول. دا زموږ د ایمان مطالبه ده. الله رب العزت موږ تاسو له قوي ایمان را نصیب کړي او رب العالمین دې موږ تاسو تربیت په ایمان باندې وکړي او الله رب العزت دې هغه شی توفیق راکړي چې کوم زموږ د ایمان مقتضیات دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.